تاسې غواړئ چې ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې هغه اسباب زه تاسو ته بیانوم په غور سره یې واورئ. لومبنی لامل او سبب د ښې خاتمې هغه د وسیلې دعا ده. څوک چې د وسیلې دعا تل لپاره ولولي انشاءالله چې الله رب العزت به هغه ته د ښې خاتمې دولت ورنصیب کړي. هغه دا ده چې کله مؤذن اذان کوي نو د اذان جواب په مستونې طریقې سره تاسې ووایئ، بیا یو ځل درود شریف ووایئ او د هغې نه پس د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. دا دعا د اذان نه. په حدیث شریف کې راغلي چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله ارشاد فرمایلو چې وسیله په جنت کې یو خاص مقام دی چې هغه به الله تعالی یو انسان ته ورکوي او محمد رسول الله ویل چې د الله د رحمت نه زه امید لرم چې هغه انسان به زه یمه، نو تاسو زما دپاره د الله تعالی نه د وسیلې مقام غواړئ. کوم سړی چې د اذان نه پس د وسیلې دعا لولي نو محمد رسول الله فرمایلی دي چې حلت له شفاعتي، زما شفاعت د هغه دپاره شو، زما شفاعت هغه دپاره ثابت شو، زما د شفاعت هغه مستحق شو، د قیامت په ورځ به زه د هغه شفاعت وم. ملا علی قاری رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې لیکلی دي چې په دې حدیث کې د وسیلې د دعا لوستونکي دپاره د ښه خاتمې زیری دی چې د داسې سړي خاتمه به انشاءالله ایمان باندې کیږي، ځکه چې د قیامت په ورځ به محمد رسول الله شفاعت صرف ایمان والاو لروي، کفارو له به نه وي. په دې وجه قدرمنو اوریدونکو د وسیلې دعا ښه اهتمام کوئ، یعنې د اذان د دعا ښه اهتمام کوئ. تر دې چې مسئله دا ده که څوک قرآن تلاوت کوي او اذان شروع شي نو هغه ته پکار دی چې تلاوت بند کړي او قرآن کریم بند کړي، ډیر په توجه سره اذان واوري او د هغې جواب ورکړي، بیا په آخر کې د وسیلې دعا ووایي. دغه شان که بله څه وظیفه وایي نو وظیفه دې بنده کړي، د اذان جواب دې ورکړي او د وسیلې دعا دې ووایي. او دلته بله فایده هم شته دی چې د وسیلې دعا لستلو نه پس چې کومه دعا غواړي هغه دعا به ضرور الله درته قبلوي. تاسو تجربه وکړئ، ځکه چې د درود او د وسیلې دعا الله نه ردوي. نو که دې دواړو دعاګانو سره تاسو یوه بله دعا هم شریکه کړه نو دا درې واړه دعاګانې د الله دربار ته لاړې شو نو الله د ټولو نه کرم کوونکی زیات دی. هیله ده چې الله رب العزت ستاسو دا درېیمه دعا هم قبوله کړي. دویم سبب د مسواک سنت ادا کول. دا د ښې خاتمې د اسبابو ځینې یو سبب دی. یو خو مسواک کولو سره د مونځ ثواب او یا چنده زیاتیږي. دویم عالمانو د مسواک ډېرې زیاتې فایدې بیان کړي دي. د هغې نه یې فایده دا هم بیان کړي چې څوک مسواک استعمالوي د مرګ په وخت کې به الله هغه ته د شهادت کلمه نصیبوي. دریم دا چې د خپل د نظر حفاظت کوئ. حدیث قدسي دی چې الله رب العزت فرمایي چې نظر د ابلیس د غشو نه یو غشی دی. څوک چې زما د ویرې نه خپل نظر د غلط ځای نه لرې کړي زه به د دغه عمل په بدله کې هغسې ایمان ورنصیب کړم چې د هغې خوږوالی او حلاوت به د هغه په زړه کې پروت وي. ملا علی قاري رحمه الله لیکلي چاته چې د ایمان حلاوت ورنصیب شي هغه به بیا د هغه زړه نه کله هم ونه وځي. نو هغه څوک چې د خپل نظر ساتي، د خپل نظر محفوظ ساتي، الله رب العزت به د هغه آخره خاتمه هم په ایمان سره تمامه کړي. څلورم سبب په حدیث شریف کې راغلی دی چې د سورت حشر آخري 3 آیتونه. سورت حشر په 28مه سپاره کې اوله سوره نه 2مه سوره ده. هغه آخرینې 3 آیتونه چې هو الله الذي لا اله هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او ورپسې آیت. دا 3 آیتونه چې څوک وایي تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، او څوک چې ماښام ووایي نو تر سبا پورې 80,000 فرښتې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. او که په دې دوران کې هغه ته مرګ راغی نو د شهادت د مرګ ثواب به هغه ته میلاویږي، اگر که په خپله بستره باندې هغه مړ شوی وي. او زموږ علماو لیکلي چې د دې عمل باندې د خاتمې زیری ورکړی شوی دی. هغه څوک چې دا 3 آیتونه هر وخت وایي نو الله رب العزت به د هغه خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي، ځکه چې شهادت خو د ایمان والاو ته الله نصیب کوي. کافر ته دا مرتبه او اعزاز چېرته حاصلیږي؟ نو د دې د تلاوت کولو طریقه دا ده چې اول 3 ځله دا خاص اعوذ بالله ووایي، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 ځلې به دا ووایي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. د دې نه پس یو ځل د صورت حشر آخري 3 آیتونه ولولئ، نو الله رب العزت به ستاسو آخره خاتمه په ایمان باندې تماموي، او تاسو ته به الله رب العزت د شهید درجه او مرتبه درکوي، اگر که تاسو په خپله بستره باندې مړه شئ. الله دې موږ ته توفیق راکړي او الله رب العزت دې زموږ آخره خاتمه په ایمان باندې تمامه کړي.